عمل نه کوي. هر چې احناف او موالک دي هغوی داسې نه وایي چې په دین کې ګینې د نبي اسلام نه دا عمل شوی نه دی، شوی دی. هر کله خفض رفع کې هم شوی دی، رکوع ته کوزیدل پورته کېدو کې هم شوی، سجده کې هم شوی دی، بین سجدتین هم شوی دی، بعد رکعتین هم شوی دی، پار قیام کې هم شوی دی. پټیم پټیم دا په کمیدو باندې کمیدو حتی کې چې روایاتو د ابن عمر تر ورسیده او د هغه د عبد الله بن مسعود پر روایاتو کې مونږ ترجیح روایت د عبد الله بن مسعود ته ورکو ځکه چې هغه افقه د صحابه و دی. او که یو سړی وایي چې نه بس عبد الله بن عمر صاحب ویلي دي نو زه خو د عبد الله بن عمر نه نشم تېرېدی. نو څلورمې صفحې ته تاسو لاړ شئ. ما غلته تاسو ته د عبد الله بن عمر صاحب څخه ډېر فتوی او افعال نقل کړي دي چې وهابیان سرسخته د هغې مخالف. نو څنګه دلته د رفع الیدین په باب کې متضاد د عبد الله بن مسعود د حضرت علی او د عمر فاروق هغه عمده خلکو فتو ته نه ګورئ، په امت کې تنازع اختلافات جوړ کړي دي او هغه عبد الله بن عمر فتوی په صحیح سندونو موږ درته پیش کوو چې تاسو پسې نه ځئ. د سره یې منئ نه هغه بیا دا کم چې 11-12 پورې شمار لګېدلي دا زموږ استدلالات دي ښه هغه پرېږدئ. اتم نهم لسم یولسم دولسم ورسېد هغې ته هغې نه ښکته د صحیح بخاري حواله ده صحیح ده. دې نه ښکته د عبدالله بن عمر فتوی ما راغونډې کړي چې دی د هغې مخالف دي. دا په دوه ځایونو کې تاسو ته کار درکوي، یو په رفع الیدین کې او یو چې د عبدالله بن عمر ترک سنت فی سفر کلک راټینګ کړي او د هغې نه دین جوړ کړی په مقابل کې څومره ثبوت شته دی، څومره صحابه او اقوال دي هغه ټولې پرېښي دي. دې دواړو ځایونو کې تاسو ته کار درکوي. صحیح بخاری دویم جلد 4 صفحه. کان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما یقصران و افطران فی 4 برد و 16 فرسخا. رایه د وهابیانو داده چې په 4 میله کې قصر راځي. څو میله کې راځي؟ 4 میله. دا د ظواهرو رایه ده، د وهابیانو رایه ده. عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس 4 برده چې 14 فرسخه ته جوړیږي، 14 فرسخه ته جوړیږي. په دومره اندازه کې به دوی قصر کولو، د دې نه مخکې قصر نه کولو. نو عمل د ابن عباس او د ابن عمر د وهابیانو سره په اندازه د قصر کې رد کوي چې هغه دوی وایي 4 کیلومتره دی او هغوی 14 فرسخه وایي. دارنګه صحیح بخاری وم جلد معرب بیروته 206 صفحه. کان ابن عمر اذا حج ويعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ بل قبضین اخوا گیرا خستا او وهابیان دې ته مکروه وایي. وعفو اللحابان عمل کوي مونږ مول چې بهتري په پرې خودو کې ده لیکن قبض جائز دی. وهابیان قبض د قبضین اخوا تر اخذ چې کوم دی فتاوو کې به تصریحات کړي دا ناروا غني دی، مکروه غنل دی او عبد الله بن عمر بخپل دا عمل کولو. دارنګ صحیح بخاری نهم جل معرب بیرته چاپ 21 صفحه. کان ابن عمر یراهم شرار خلق الله وقال ان من تلقوا في آیات الى آیات نزلت في الكفار فجعلوا للمؤمنین. خوارج چې دي د خدای په مخلوق کې بد خلق دي، لکه هغه آیتونه چې کافر بارک نازل دي هغه په مسلمانانو چسپانه یا وای څنګه چل دی ته اوس دا کار کې که نه کې. دا تمام قرآن کریم کې د کفارو متعلق نازل شد د آیتونه دي په مؤمنانو چسپان کړي که نه. که د ابن عمر سے فتوی او د قول نه دین جوړی د هغه په نسبت خو د خدای په مخلوق کې تا بدترین سړی بس. دارنګې صحیح مسلم 4 جلد 1 صفحه. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یاتی قباء یعنی کل سبت کان یاتیه راکبا وماشی. قباء مسجد تبار خالی پورد راتا. قال ابن دینار وکان ابن عمر یفعلوه. هر خالی بده چره د قباء مسجد ته
او ته چې حاجیان مدینه ته ځي په مزاراتو ګرځي نو اعلی د بدعتیانو ورته وایي که نه وایي ورته په مزاراتو په مقدساتو مساجدو باندې ګرځېدل دي په کتابونو کې شرکی الفاظ دا وسایل د شرک دي اول تم سخت منع کوي د دینه او عبد الله بن عمر يفعله هغه بار خالد قباء مسجد ته دارنګ سنن ترمذی بیروته چاپ سلورم جلد 255 صفحه عن نافع ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تم صدل عمامه بين كتفيه پټکه به چې پسرونو شمله به شاته د اول مینز کې وا قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامه بين كتفيه قال عبد الله ورایت القاسم وسالم فعلان ذلك ورته تام کله پټکه په سر کړه دې عبد الله بن عمر سے د قول نه دین جوړ کړي په امت کې د اختلاف او نزاع په جوړ کړي د ابن عمر سے دا قول ولې نه ټینګېږي پټکه هم کله په سر کزه چې ابن عمر سے مرفوع حدیث پیش کړي کنه دا روایت د سالم بن عبد الله د ابن عمر کنه هغه روایت د سالم بن عبد الله ده دارنګ سنن ابن ماجه دویم جلد 520 صفحه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم پاس روایت د نافع د ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال چې میش د روزي وګورئ فصوموا واذا رايتموه د اختر میاش چې وګورئ فافطروا فإن غم عليكم کچت ورز پتا سره على فقدروا له شعبان ورته اندازه کوي شعبان و تشمار کوي بیا هغه 30 پوره کوي نو خپل رمضان داخل شي وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيومنا عبد الله بن عمر به د رمضان د میاشتې د لیدونه یو ورځ مخکې مې روژه نیوله او ته خو یو مشک روژې ته حرام وایي پوسټرې پې لیکلي که نه دي لیکلي څومره اعلانات په دې باندې کوي عبد الله بن عمر دا بدعت د دوی وایي او عبد الله بن عمر به دا عمل کو چې و به مخکې احتیاطا نیوه زمونږ مذهب باندې رد نه دی زمونږ مذهب هم دا وایي چې مکروه ده لیکن په نیت د رمضان نیول مکروه دي هدایې لیکلي که نیت د نفل دې پکې وکړه بیا جایز دي دارنګ سنن کبرا د بهقي دویم جلد 1 صفحه اخبرنا اسامه ابن زید قال سالت القاسم ابن محمد عن القراءه خلف الامام ما قرات خلف الامام تپوسو کا ما تی وان قرات فقد قرا قوم كان فيهم اسوه کایل ولی صحابه په قایل لی وان ترکت فقد ترک قوم كان فيهم اسوه او کای پریدی پای کې صحابه دي چې کې اسوه حسنه د په اقتدا کې قال وكان ابن عمر لا يقرأ عبد الله بن عمر بقرت خلف الامام نکو څنګه وس دین ته جوړ کنه ا سفر کې چې سنت نه دی کړي څنګه کلک دی راټینګ کړي ری چاله بس نور څه دین پرېګ دا ابن عمر سے ابن دی کړي کنه وس دلته هم د کان ابن عمر لا يقرأ قرت خلف الامام بدن کولو ولی دین ته نه جوړي بیا دارنګ دا دې لپاره ما د پنجاب د احسان الهی ظهیر یو رساله ولیدا باغی کې در رفول یدین بارکی دا اعتراض کړی دی تاسو ابن مسعود پسې ځای ابن مسعود به طبق کولو هغه ورکو ته کوزیدنو دا دوه لاسونه به زنګونو مینز کې نیو نو بیا دا به اعتراض یې پکړی چې وګوره دومره معروف د مانځه عمل ورته یاد نو تاسو د پسې تلی اعاذ بالله عبد الله بن مسعود ته خپته وا هغه ته دا پته وا چې طبق په دې خټول متفق محدثین په باب لګی چې په ابتدا د اسلام کې طبق راغلو رکوع کې زنګون نیول نو دا لاسونه بل زنګونانو مینس کې دن نکړه دغه طبقو خدا چون کې سخت او تکلیفو نو بیا نبی علیہ السلام حکم اسانه ک نو دلته څو علما وی هغه منسوخ شوی دي اوس برکبتین نسی او عبد الله بن مسعود وی منسوخ نه دی او لا وسم طبق دی او چې یو سړی نشي کولای نو دا ورته جایز دی دا خو صرف یو تاویل دی کنه مجتهد دی محدث دی فقيه دی هغه نشي ویلی چې دا شی منسوخ دی او دا منسوخ نه دی دومره حق به هم نه لري نو دوی تېنه دا جوړه کړه چې ګینې عبدالله بن مسعود ته د زنګنونو نول یاد نه و یا ګینې دین نه و زده یې مونځ ورته نه و یاد اعوذ بالله هغه داسې نه وایي چې رکبتین نیول ثابت نه دي یا روا نه دي وایي دا روا دي خو دا صرف د ضرورت په بنا چې هغه عمل څوک نشي کولی نو دا دي نو دا اعتراض د دې په رسایلو کې شته په عبدالله بن مسعود باندې چې هغه داسې عمل کوي طبق کوي تاسو یې ولې نه کوئ نو ما ځکه دا ورته را قطار کړل چې تاسو ته موږ د عبدالله بن عمر فتوی وښیو تاسو کومه فتوه کې هغه پسې تلي
مصنف ابن ابي شيبه دویم جلد 3 صفحه. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر انه كان لا يقنط في الفجر ولا في الوتر. او په وتر کې قنوت نوي او په سبي کې نوي. وكان اذا سئل القنوت چا به تاسو ته وکړه قال ما نعلم القنوت الا طول القيام وقراءه القران. ومن قنوت نه پیژنو. قنوت خو طول قیام ته ویل کیږي. او زپس کنه دا چا مذهب دی چې په وتر کې قنوت نشته. د فجر کې قنوت خو ځای اختلافي دی. په وتر کې قنوت خو اتفاقی دی کنه. عبد الله بن عمر د دې قائل نو لاړ شپس اوس. دارنګ مصنف ابن ابي شيبه دویم جلد 309 صفحه. حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير بن عباس وابن عمر انهما كانا لا يقنطان في الفجر. سحر قنوت بدوی نوی. دارنگ مصنف ابن ابي شيبه والجلد 316 صفحه. حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع وانس بن سيرين قال ابن عمر يكفيك قراءة الامام. امام پسیت قرات مکوا د امام قرات تا کافی دی. د ابن عمر دا فتوا خپل کړه. دارنگ ابن ابي شيبه دویم جلد 309 صفحه. حدثنا هشيم قال اخبرنا ابن عون عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد قال قال ابن عمر في قنوت الصبح ما شهدت ولا علمت. نه په یو محضر کې زوم چې نبی علیہ السلام دا ویل دي او نه په علم لرم چې دا لري ثابتي. دارنگ ابن ابي شيبه دویم جلد 309 صفحه پنځم جلد 11 صفحه. حدثنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال قال ابن عمر من طلق امرته ثلاثه. چا چې په یو ټیم بي بي تدري طلاق ورکړل فقد عصى ربنا فرمانی در به وکړه وبانت منه امراته خذ بجدا شوا. وهابي کا څنګه چل عثماني دا فتوا دی خو چې یو رجعي طلاق دی رجوع ورته وکړه نه به طلاقيږي. ابن عمر سے سوي بانت امراته بي بي جدا شوا. دارنگ ابن ابي شيبه والجلد 202 صفحه عن يزيد الفقير قال كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاه. قال مصر اذا حتى بعد الركوع للسجود لم يكبر فاذا اراد ان يسجد الثانيه لم يكبر. دا چا مذهب دی وزي ور پسې ابن عمر په رکوع کې دا تکبیرونه کماول. کله بداسي وشول چې اذا حتى بعد الركوع للسجود تکبیر بینه کول الله اکبر به بالکل نوي. فاذا اراد يسجد الثانيه لم يكبر. دوی خلکو ته د ذهن ورکی چې عبد الله بن عمر کله کې دی شي چې د رفل یدین دی دا یو وخت کې پاتې شوی یو د تربیه پته نه یو د داسي ټول صحابه په ځای پرېږ دي د نظر ورکی چې ګنې عالم د صحابه او دا دی او فقه دا دی او لوی مفسر دا دی او لوی ذاهن نه به ادبی مونږ نه کوو. د عبد الله بن عمر سے شهرت په اتباع السنه کې را بس اتباع السنه نه دی فقاهت د عبد الله بن مسعود تر رسیدش او نه دی په علم تفسیر کې ابن عباس تر رسیدش او نه دی په علم حلال والحرام کې معاذ ابن جبل تر رسیدش او نه دی په علم میراث کې زید ابن ثابت تر رسیدش او نه دی په علم قراءت کې چې دی ابي ابن کعب تر رسیدش. دا ځان ته ائمه موجود او معروف خلق موجود. دارنگ ابن ابي شيبه والجلد 209 صفحه. حدثنا عاصم بن جريج عن نافع قال كان ابن عمر يضم يديه الى جنبيه اذا سجد. دا د چا مذهب دی؟ اوس څومره روایت پدې راغلي دي چې تبه زم نه کې د جنبینو بلکې جدا به ساتي او دا ابن عمر سے بدا عمل کول را خپل کوس کن. دارنگ ابن ابي شيبه دویم جلد 1 صفحه. حدثنا ابو الاحوص بن اسحاق عن عطاء قال كان ابن عمر اذا صلى الجمعه صلى بعدها 6 ركعات ركعتين ثم 4. وهابي کا تخد دوم قائل نه د شپږ رکعاته قائل چې د جمعې مونږ نه بعد شپږ رکعاته کول اول دوه کول به سلور کول استارای ده عبد الله بن عمر سے پر قائل او ته د بدعتیانو راي کړ. دارنگ ابن ابي شيبه دویم جلد 355 صفحه. حدثنا وكيل قال حدثنا عمر بن زر عن مجاهد قال كان ابن عمر اذا اجمع على اقامه 15 سرح ظهره وصلى 4. عبد الله بن عمر سے بچ کمزے کے 15 ورځې نیت وکا نو 4 رکعات به پورا بیا کول. نورا ایسا شوا چې موده د اقامت سو ده 15 ده کنه. وهابي کاکا ته خو موده ته 10 ورځې وایي
ته خو وایي چې 10 ورځو کې سړی مقیم جوړیږي او بعض اهل حدیث 10 ورځې وایي د ابن عباس صاحب قول پسې ځي او د احناف موافق دی چې 15 ورځې موده د اقامت ده. آخری دا یو دماکه خیز اعتراض دی ور باندې. ابن ابي شيبه سلورم جلد 314 صفحه. حدثنا جرير عن ليس عن نافع قال كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان. د ماشوم په سنت کې عبد الله بن عمر خیرات کول روټي به ور کولا ابتدا اعلی د بدعات نه ګڼي د سنت روټي ته بدعت وایو حرام او مردار ورته وي او عبد الله بن عمر بدا روټي ور کولا. دا صرف په اخره کې د دیغه وهم خلکو تداسه چولې دي چې ګور ابن عمر حدیث دوی نه مانی لکه د ابن عمر سے په حدیث کې استراب ده هم د سند په لحاظ هم د متن په لحاظ دا سے طرق د حدیث لري چې هغه ته په خپل نه عملي کې زمون استدلالات تراش. المبحث الثاني في استدلالات النافيين. من پر فلدین کې نافیین یو امام مالک سے زمون سره ده. ترمذی دویم جلد 3 صفحه. حدثنا حناد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كم تاسو تمند نبی علیہ السلام فصلى منذ فلم يرفع يديه الا في اول مره. منذ رفع اليدين ونقل مگر په اول کرت کې. قال في الباب البراء ابن عازب. امام ترمذی وی په دې باب کې د براء ابن عازب نشته. د امام ترمذی یو طرز دی داغه دا طرز دی چې کله مرفوع احادیث په دې باب کې وینو لند اخلاص کی وفي الباب عن البراء ابن عازب. په دې باب کې مرفوع حدیث د براء ابن عازب نه هم شته لکه د دینه مخکې د رفع الیدین حدیث ذکر کړی دی دا ابن عمر سے بیوی وفي الباب عن ابي حميد الساعدي ووائل ابن حجر اگر روایت ومالک ابن حویرث په دې باب کې دا غینه روایت شته. نو دا وفي الباب کې مرفوع حدیث یادای موقوف نه یادای هغه سره کار نه لري. آثار السنن د علامه نیموی باید هر حنفی پیدا کی او دا ډیر ضروری کتاب دی. امام ترمذی فی الباب البراء بن عازب قال ابو عیسی ترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن. په دغه ځای باندې البانی چې کوم تحقیق کوي هغه دا حدیث صحیح دی وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. پتر کې رفع الیدین باندې څه یو صحابي قائل نه دی غیر واحد څډیر صحابه په قائل دي والتابعین او دا قول د سفیان الثوری دی او اهل الکوفه. قال الشيخ الباني صحیحنا سنن نسائی دویم جل یوصل 95 صفحه هغه کې تعلیق کې چې کم البانی لګیدلې دي نو دی حدیث باندې لیکي صحیحنا. دارنګ مسند احمد بن حنبل اول جلد 308 صفحه اغل ته تعلیق د شعیب الارنوت وای رجاله ثقات رجال الشیخین د بخاری او د مسلم رجال دي غیر د عاصم بن کلیب نه فمن رجال مسلم. سنن کبرى د نسائی اول جلد 302 صفحه باب لگی باب الرخص فی ترک ذالک. مسند ابی اعلی نهم جلد 203 صفحه احکام شرعیه د اشبیلی دویم جلد یوصل 90 صفحه مستخرج د توسی دویم جلد یوصل 3 صفحه مسند ابی اعلی پنځم جلد یوصل 78 صفحه مسند احمد چې موافق د ثلاثه طبعات سره اول جلد 388 صفحه ابن ابي شيبه اول جلد یوصل 65 صفحه
اوسط د ابن منذر سلورم جلد 314 صفحه. دا حدیث چې زه تاسو ته مونږ د نبی علیہ السلام حکم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره. دوابیانو سرکرده البانی او شعیب ارنوت وغیرہ هم د صحت قول پکړي چې حدیث صحیح. دا منځ عبد الله بن مسعود د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد په عراق کې کړی دی. ال تخلق توایز تاسو ته منځ د نبی علیہ السلام کوم. پنیر الفرقدین کې شانورشاه کشمیری د دې وضاحت کوي چې دا په شام بانډر باندې د 10,000 صحابه او تابعینو یو کندک پروتو د مجاهدینو او پاغه کې امام عبد الله بن مسعود د الا اصلي بكم صلاه رسول الله اعلان پاغه کې کړ. نو دا دومره صحابه جمع غفیره دا موجودو او یوم په اعتراض ونه کړ چې دا خو صلات د رسول الله نو کنه تا خو پکې رفول دین نه کړل. اول تکبیر کې رفول دین یو کړو نور یې ونه کړ. سند په لحاظ څوک جرح نشي پیش کولی. یو خبره شته بعض متعصبین و بیان کوي محققین نه کوي. هغه دا چې عبد الله بن مبارک سے یو خبره کړی دا ترمذی هم ته نقل کړی دا چې ان عبد الله بن مبارک انما انکر ما روى حديث ابن مسعود من فعل النبي صلی الله علیه وسلم. امام ترمذی وایي چې قال عبد الله بن مبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي لم يرفع إلا في أول مرة. عبد الله بن مبارك کوئی ترمذی ته نقل کوي چې کم کسان د رفع قائل دي چې حدیث د زهري عن سالم عن أبيه پیش کوي هغه ثابت دی. خو حدیث د عبد الله بن مسعود چې ان النبي لم يرفع الا في اول مره ثابت نه دی. دا بعض متعصبین دلته جرح کوي او زمونږ د عام فهم طالبان چې دی هغه دوکه کوي. د عبد الله بن مسعود نه دوه حدیث مروي دي. یو حدیث دا دی چې الا اصلي بكم صلاه رسول الله بیا یې منځ وکړه فلم يرفع يديه الا في اول مره. دا یو شو. دویم حدیث دا دی چې عبد الله بن مسعود خلکو ته حکایت کوي چې ان النبي لم يرفع يديه نبی علیہ السلام لاس نه دی اوچت کړي مگر پاول تکبیر کې. وردا حدیث فرق لري. دا عبارت ته وګور الا اصلي دا د خپل عمل دی خو کله رسول الله مونږ پکې نه یاد کړي نو دا موقوف ګڼل کېده. بیا الا اصلي بكم صلاه رسول الله د نبی علیہ السلام مونږ ته وکما اغي وکا فصلى فلم يرفع الا في اول مره. عبد الله بن مبارک دا حدیث نه دی یاد کړی. هغه د ابن مسعود هغه حدیث یادای چې ان النبي لم يرفع الا في اول مره هغه حدیث یادای. یو سل در صفحه د اثار سنن د علامه نیموی دغه جواب ته اشاره کوي. وایي قلت روي عن ابن مسعود في الباب حديثان. یو حدیث هغه دی چې من فعله لکه چې مخکې مونږ پیش کما اخرج ابو داود والنسائي والترمذي واخرون. او دویم حدیث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع الا في اول مره ونحو ذلك كما اخرج الطحاوي وغيره. ليس هذا الا من جهه بعض الرواه نقلوا بالمعنى من الحديث الاول لقول ابن مسعود. فالظاهر ان عبد الله بن مبارك انما انكر ما روي حديث ابن مسعود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ما جاء من فعل ابن مسعود ويلي دي چلا اصلي بكم صلاه رسول الله. وكيف ما كان اجاب الشيخ علامه ابن دقيق العيد المالكي الشافعي في كتاب الام بان عدم ثبوت الخبر عند مبارك لا يمنع من النظر فيه. وايچي ابن دقيق العيد المالكي هغه دا ذکر کوي مقدمه دا لامع الدراري اول جلد 2 صفحه کې دا راخستې دي چې انکار د عبد الله بن مبارک هیڅ نظر نه پیخي په دې حدیث کې ځکه مدار زمونږ دغه حدیث په عاصم بن کلیب دی
او باقی خود رجال د بخاری نه دي وقد وثقه ابن معین هغه توثیق کړی دی بیا څه اعتراض پکې پاتې شو دویم حدیث ابن ابي شيبه راخسته اول جلد 214 صفحه حدثنا وكيع بن ابي ليلان الحكم وعيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلان البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغا دا هغه چې امام ترمذی ویلی او چې په الباب عن البراء بن عازب او باب کې د براء بن عازب حدیث تا هغه دغه حدیث دا دوا حدیث مرفوع شو چاول تکبیر کې رفع الیدین کول به نه کول د دین بعد د صحابه کرامو رائے مونږ ځکه پیش کولې شو چې مونږ دا لا حجت فی الموقوفات قائل نه یو او بل امام بخاری دا خبره کوي چې کله احادیثو کې تعارض راشي نو عمل د صحابه او تر ذهاب وشي او یا د اخر فالاخر ومنلیش کم چې رستی روایت موتا د امام محمد اول جلد یوصل 9 صفحه ابراہیم دا اسود نقل کی رائت عمر ما عمر فاروق ولید یرفع یدی فی اول تکبیران چاول تکبیر کی رفع الیدین کول ثم لا يعود بین کول ورائت ابراہیم والشعبی فعلان ذالک امام تحاوی فهذا عمر لم يكن يرفع يدي الا في التكبيرة الاولى والحديث صحيحنا کتوای چې حسن بن عیاش پکې راغلی دی او ان کان هذا الحديث دار عليه مدار دی فانه ثقه حجه وذكر ذلك ابن معين وغيره دریم سلورم اوسط ابن منذر راخستی اغم دغه روایت تایید کړي حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن ادم الحيس حسن بن عیاش عن عبد الملك بن ابجر عن الزبير بن عدي عن ابراهيم الاسود قال صليت مع عمر ما د عمر فاروق سره منذ فلم يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين يفتتح الصلاه دغه ټیمه کو بل ټیمه نه کړي قال عبد الملك ورأيت الشعبي وابراهيم وابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الا حين يفتتحون الصلاه سلورم مصنف ابن ابي شيبه والجلد 214 صفحه حدثنا وكيع عن ابي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود حضرت علی رضی اللہ عنہ با اول تکبیر کی رفع یدینو کولا بیا بین نہ کولا پنزم موتاد امام محمد اول جل یوصل دریت صفحہ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن ابوالعزیز بن حکیم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه عبداللہ بن عمر میں ولید چلاسی اوچت کړ پاول تکبیر کی ولم يرفعهما فيما سوى ذلك دینا بغیر بیاي ندی اوچت کړي ابن عمر صرف چې دی د پاره دا اقوا استدلال دا قول پیش کو هغه خلاف دا ثابت شپغم ابن ابي شيبه والجلد 214 صفحه حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي معشر عن ابراهيم عن عبد الله انه كان يرفع يديه في اول ما يفتتح عبداللہ بن مسعود با پاول تکبیر کی لا سوچتو ثم لا يرفعهما بیا بینو چتو دا دے زمونگ راوی عبداللہ بن مسعود دے دا خلاف روایت سو خودیم نشی او دا دوی راوی عبداللہ بن عمر دے منگ پا قوی سند دے امام مجاہد سرا او دارنگی دا ابوالعزیز بن حکیم سرا پا دو سندونو باندے ددن ترک رفع الیدین ثابت کرل ددی دراوینا او زمونگ راوی عبداللہ بن مسعود دے سوکتنش ثابت ہوئی چاگد رفع الیدین کڑی وی او زمونږ راوی برا بن عازب دے دا غنم څوک نشي ثابتولی چې هغه د رفع الیدین کړي وي دا حدیث معجم کبیر د طبرانیه تمجل یوصل 94 صفحه کې راخست مصنف عبدالرزاق دویم جل 1 صفحه دا وم روایت
مصنف ابن ابي شيبه والجلد 218 صفحه. حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين ومغير عن ابراهيم انه كان يقول اذا كبرت في فاتحه الصلاه فارفع يديك اول لفظين كواب اول تكبير کی ثم لا ترفعهما فيما بقي رست بمكوا. اتم ابن ابي شيبه والجلد 218 صفحه. حدثنا ابن مبارك عن اشعث عن الشعبي 500 صحابه ملاقات کړي انه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يرفعهما بين نوچتول سوا اول تكبير نعم. ابن ابي شيبه والجلد 218 صفحه. حدثنا وكيل وابو اسامه عن شعبه عن ابي اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علي دا عبد الله بن مسعود چې څومره شاګردانو دا علي رضی الله عنه شاګردان لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاه لا سن بينوچت ول مگر پاول تکبیر کی. قال وكيع ثم لا يعودون بيعود نکو. لسم ابن ابي شيبه والجلد 218 صفحه. حدثنا ابن فضيل عن عطاء سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ترفع الايدي في 7 مواطن وچتیږي لاسونه په وزینو کې اذا قام الى الصلاه اذا راى البيت وشو على الصفا والمروه وفي عرفات وفي جمع وعند الجمار. نیو جمار شو او بل جمع مزدلفه شو عرفات شدری صفا و مروه شو پنځه رؤیت د بیت شو شپږ او اذا قام الى الصلاه و یو اعتراض پدی باندې کیږي چې بیانو دعای قنوت طرف د دی وسنګ دا هغه دې کې داخله نشو کړه. دا غي جواب هم پلند روایت کې کړی دی چې عبد الله بن مسعود سے وایي چې لاسونه تزای اوچتیږي. ابن ابي شيبه سلورم جلدا 96 صفحه. حدثنا ابو خالد عن اشعث عن الحكم قال كان اصحاب عبد الله يقولون ترفع الايدي في 8 مواطن اتزينك عند البيت يو على الصفا والمروه دريش بعرفه دای سلور بالمزدلفه پنځش عند الجمرتين دای شپږ سوزه پاتش دو پاتشو کنه شو یو تنه تکبیر تحریم شه بل دعای قنوت چون کې دا د حج په باب کې مسله کوي نو یاد نکړل د حج راغون کړل دلته دعای قنوت کې رفع د ایدیو ثابت ده صرف دومره د ابن ابي شيبه په دې باب لګول او ډیره حدیث په نقل کړي صرف دا د چې د رفع د ایدیو په څه شکل ده نو ائمه وايي چې رفع د ایدیو به هاذ الهيئات ده لکه حرمینو کې چې کم امامان ولاړی لاسونه داسې نیولي وی داسې بلا سوچته او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رفع د ایدیو به هاذ الهيئات وي نو رفع ثابت ده د صحابهونو چې رفع د ایدیو په قنوت کې کړی ده د عمر فاروق صاحب د عبد الله بن مسعود د دوی نه ثابت ده چې دوی په قنوت کې رفع کوله خو دوی وایي چې دا رفع به هاذ الهيئات شوی ده او امام صاحب وایي چې رفع به هاذ الهيئات په دغه کې اختلاف لکه دلته راغلل ګوره ابن عباس صاحب وایي چې رفع 7 مواطن کې ده یو د هغې نه رفع د په عرفات کې بل د په جمع کې اوس په اتفاق سره په عرفات او په جمع کې دا رفع نه ده په دې شکل رفع خا بل دا هغې نه رفع د اذا قام الى الصلاه اذا قام الى الصلاه کې چا داسې رفع ویلې ده او رفع ده غوږونو ته لاسونه وړل شو که نه نو رفع د ایدیو چې کوم ځای کې راشي دا فقها دي څوک یو ځای کې په رفع بهذا الهيئات حملوي څوک رفع الى الاذنين الى المنکبین باندې حملوي دغه اختلاف شوی دی نور په حدیث وارد داننگ ابن ابي شيبه اول جلد 218 صفحه. حدثنا ابو بکر الحجاج عن طلحان خیسامه ابراهیم معیدی اور سره هغه روایت مخ کې پیش شوی دی موږ د خیسامه د پاره دا روایت ذکر کړی قال كان لا يرفعان ايديهما الا في بدء الصلاه دولسم ابن ابي شيبه والجلد 218 صفحه. حدثنا يحيى بن سعيد بن اسماعيل قال كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل الصلاه قيس با اول کې رفع ولا ثم لا يرفعهما بیا بینو چتول او دا سفیان ثوری رحمت الله علیه قول ترمذی کې ذکر شچ دارا د سفیان دا او د اهل کوفه او دا ناغم پدې کې زموږ سره مایده شرف الدین هغه قائل نه دی دا
خلاصه دا شو چې دا مذهبونو کې امام مالک په قول معروف او امام ابو حنیفه ابراهیم النخعی دا چند تابعین شاگردان د عبدالله بن مسعود د حضرت علی دې در فردین قائل نو دین بغیر نور د عبدالله بن عمر او دا غنا متضاد روایت رالل په مرفوع روایت کې مسترابات خپل عمل کې مستراب دی حضرت تاوس وی مالی دل چې رفل دین کړي ما مجاهد وی چې ما ولید چې رفل دین و نه کړل نو په دې لحاظ باندې دغه فقهاو دا متضاد روایت دوی دا سکی کله لکه دا وزلدین مسله به سبا راشي على الصدر فوق السره تحت السره په ټولو کې احادیث راغلي دي امام مالک رحمت الله علیه ټول په ځای پرخي دی هغه ارسال وکړي نو دا کله دوی لاره پیدا نه کی چې اوس دې کې موږ څه چلو کو دارا واخلو ترکی کی نو د ابن عمر روایت سند په لحاظ ضعیف نه دی د متن په لحاظ استراب لري چې ډیر زیات طرق پکې دي او څه داسې ځایونو کې رفل یدین شوی چې اسلافو کې امت کې وهابیان خپل هم په قائل نه دي دغه مجبورۍ د لاسه هغه متروک د عمل نه وګرځیده او د عبدالله بن مسعود په قول کې استراب نشته نه سندي نه متنی نه عمل د خپل روایت خلاف ثابت دی هغې ته ترجیح ورکول شو اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم وصل علیه